د ژمن تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه، نیک هیلې، احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې ټول به روغ جوړ وای. او د ابزار خپرونې ډېرو درنو قدرمنو مینوالو، دغه دی د دغه اونۍ د ابزار خپرونه درپیل شوه. په دغه خپرونه کې راسره د معمول په څېر ډېر یو ښه شاعر مېلمه شوی دی. خپرونه تر پایه راسره واورئ. د شاعر په ژوند باندې به غږېږو، له ده به شعرونه اورو. په خپرونه کې راسره محمد عیسی مشال مېلمه دی. مشال صاحب ستړی مه شئ، په خپرونه کې درته هرکلی وایو. قربان شپونکی صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ستاسو د تلویزیون له طریقه ستاسو لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ وي. ډېره مننه مشال صاحب چې په دومره مصروفه حالاتو کې مو زموږ په ابزار کې ګډون وکړ. مشال صاحب، د خپرونې خو هغه د موږ طریقه خو داسې ده چې موږ چې خپرونه پیل کوو، لومړی په خپرونه په پوښتنه باندې پیل کوو، نو شعر به وروسته اورو. مشال صاحب، دا راته ووایي چې د ادب برخې ته راتګ مو یا په عموم کې د ادب برخې ته څومره وخت چې تاسو راغلي یئ؟ د ادب برخې ته راتګ خو مې تقریبا داسې نیمه لسیزه کېږي، شپږ پنځه کاله به کېږي. ښه، ډېر ښه. دا خو ستا د عمر په نسبت که ورته وګورو، تانه شاعري ډېره ده که نه؟ مشال صاحب، ستا په تړاو که دا راته ووایي د کورنۍ غبرګون څنګه دی چې مشال یو شاعر دی؟ والا ما سره خو کورنۍ له اوله هم موافقه وه او ډېر چې تشویق کړی یم او کورنۍ تشویق کړی یم که نه، نو کورنۍ په دې برخه کې هر ډول ملاتړ او مرسته راسره کوي. کله داسې شوي دي چې پلار یا ورور دې درته ناست وي، تاسو شعر ورته ویلی وي؟ ډېر کله زه چې کله په زړه باندې دا شعر بوج وي که نه ویلی کوم، نو بیا زیاتره وخت پلار او ورونو ته وایم. لومړی وخت کې تا دا په زړه کې چې تا یو شعر لیکلی دی، تا دې پلار ته یا دې ورور ته ویلی وي، هغوی ستا په وړاندې دا څنګه وو؟ دوی مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي. دوی سپورټ در سره شته په دې برخه کې چې مشال دې شعر ولیکي، شعر ته دې دمه ورکړي؟ مشال صاحب، دا پوښتنه د دې پوښتنې ځواب کاره کړي چې کله دې ځان ته ویل چې مشال یو شاعر دی؟ کوم وخت کېږي یا داسې په دقیق لکه راته وغږېږي؟ والله تر اوسه خو مې ځان ته د شاعر هغه لقب که فرض کړو که نه، یا تخلص مو نه دی ورکړی که نه، خو داسې مات ګډ تورې لیکو او د خلکو ډاډ دی، د خلکو تشویق دی چې موږ ته له شاعره وایي، نو دوی د خدای ژوندي لري، بس د دوی تشویق دی. مشال صاحب، ګڼ لیدونکي له نوم سره اشنا دي، دوی تا پېژني چې مشال یو ښه د شعر د لیکلو تر څنګ یو د شعر د ویلو بله ښه طرز له ځانه سره لري. خو که په دې راته وغږېږي، د میډیا ډاډ د ستا په بدل کې څنګه دی؟ د تا سره د میډیا ډاډ څنګه دی؟ ډاډ خو چې د خلکو دی، که دوی چېرته ښه ډاډ درکړ که نه، نو سړی مثبت لوري ته بیولی شي. خو که چېرته دوی داسې ډاډ درکړ که نه چې هغه ستا د شعر لپاره مناسب نه و، مثلا تا داسې څه نه دی لیکلی که نه، هغه میډیایي شعر یا بل شی و که نه، نو بیا که تا ته هغوی ډاډ درکړي، هغوی ته غلطې لارې ته سوق کوي که نه، نو دا د ډاډ خبره چې دا دغه په دې برخه کې ډېره اړینه ده، ځکه چې موږ شعر لیکو، شاعر حتما هغه شعر په ده بوج کېږي، هغه خلکو ته اوروي، نو د خلکو ډاډ په شاعر باندې ډېر اغېز کوي که هغوی څه ډول ډاډ ورکوي. او ځینې شاعران دي دوی ډېر د خلکو ډاډ ته ځي، مثلا دوی یو وخت کې طنزیه شاعري نه کوله که نه، خو چې کله د خلکو هغه ډاډ او کوم یو نیم بیت کې طنز راخیستی و، نو د هغې سې بیا ټوله طنزیه شاعري دوی شروع کړله که نه، نو د خلکو په تشویق پسې به ډېر نه ځو. د میډیا له طریقه ستا په وړاندې د خلکو په دې راته وغږېږي چې د میډیا له طریقه ستا لپاره د خلکو ډاډ څنګه دی؟ ته یې ښه ارزوې که منفي ارزوې؟ ډاډ تشویق خو چې دی په شعر باندې ډېره اغېزه لري که نه، نو ډاډ چې دی که مثبت ډاډ وي مثبت اغېز دی، او که منفي ډاډ وي نو منفي اغېزې په سړي باندې کولی شي، منفي اثر لري. نو ډاډ ډېر مهم دی د شعر د لیکلو او د شاعر د خلکو شاعر ته. خو دلته په هر تصنیع یوه ده خبره کېږي چې د میډیا په محدودیتونو سره د شعر برخه پیکه شوې ده که نه، نو ما په دې اړه درته پوښتنه وکړه چې ته په دې کې څنګه خپل ځان انګیرې، خپل ځان څنګه ارزوې چې تا سره رښتینی ډول هغه ستا ارزونه، ستا هغه سوکېدل، هغه څه چې ستا په حق کې د هغه شوي دي؟ هغه د ممتاز صاحب یو بیت را یادېږي چې په ناشنا ښار کې جانان جانان غږونه کوو، ما ته مې خپل خویونه ګران دي خپل خویونه کوو. نو که د خلکو په ټاټ پسې څوک لاړ هم نه شي، هغه خپل خوی چې څوک وکړي که نه، نو ځان سره هر څوک فکر کوي، هر څوک مشوره کوي که نه، نو هغه د خلکو تشویق هغه ته هغه به په خپل نظر تلی که نه. مشال صاحب، د میډیا په پراخېدا سره یو ډول د شعر ځواک خپور شو، دغه خپرول د شعر په ګټه و که تاوان و؟ لکه د میډیا پراخه شوه، د میډیا پر تګ سره د شعر برخه روانه شوه، یعنې خلکو ته د میډیا له طریقې خلکو شعر وپېژني چې شعر داسې دی. دغه د شعر
د شعر په اړه ارزښتمن و که د شعر لپاره پجې وګرځېده؟ موږ یو شاعر مرګلي دا خبره ډیره کوله چې موږ له هر چا دا تمه نه لرو که نه چې دوی شعر خوښ کړي. مثلا هر مسلک جدا خوښوونکي وي که نه، که موږ ووایو د هنري نثر لیکوالی خپل مینهوال وي، د شعر خپل مینهوال وي، خو په دې اوس وخت کې که نه نو په دې میډیا کې شعر ته ډیره توجه وشوه. نو د دې لامل شو چې ځینې شعرونه رشخند وګرځېدل، ځکه موږ خو باید له هر چا دا تمه ونه لرو چې دوی شعر خوښ کړي که نه، یا هر څوک د لیکوالي خوښوي، څوک هنري نثر خوښوي که نه، څوک ناول بل شی خوښوي. او موږ چې د میډیا کې شعر ډېر عام کړو نو یو زیان یې دغه و چې بده اغېزه یې پرې وکړه چې موږ د شعر په ډېره په پراخه ډول په میډیا کې خپور. مشال صاحب په دې برخه کې درنه یو شعر اورو. غزل د شپون صاحب چې څومره نوی جوړ کړم خدای ته یې راته زړه کړی، وخت را سره ډېرې نارواوې چارې وکړې. واه دا باید بیا. څومره نوی جوړ کړم خدای ته یې راته زړه کړی، وخت را سره ډېرې نارواوې چارې وکړې. او څه یې د داود په لاسو وروستې وجوده، څومره پولادي جوړ وي خدای څومره ژر اوبه کړې. اوه دا باید بیا. څومره څه یې د داود په لاسو وروستې وجوده، څومره پولادي جوړ وي خدای څومره ژر اوبه کړې. وینم زه خپل تقدیر د بل چا په لاسو کې، وشوې رانه هغه چارې خدای شته چې ما نه کړې. واه ډېر ښه دی، ډېر ښه. وینم زه خپل تقدیر د بل چا په لاسو کې، وشوې رانه هغه چارې خدای شته چې ما نه کړې. او ما وې ستا راتګ به ژوند ته نیک پل باندې ونیسم، دا خو مې د خپلو بربادیو بهانه کړې. اوه ډېر ښه دی، ډېر ښه. ما وې ستا راتګ به ژوند ته نیک پال باندې ونیسم، دا خو مې د خپلو بربادیو بهانه کړې. اور خو رانه دنګې ځوانۍ خاورو سره خاورې کړې، باده تو زموږ په پاتې شویو ایرو څه کړې. واه ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. دا بیا. اور خو رانه دنګې ځوانۍ خاورو سره خاورې کړې، باده تو زموږ په پاتې شویو ایرو څه کړې. وخ وطنه ځمکې دې په کومو خلکو ویش کړې، څه یې جوماتونه کړې او څه یې هدیره کړې. اخ وطنه ځمکې دې په کومو خلکو ویش کړې، څه یې جوماتونه کړې او څه یې هدیره کړې. دوی په لویو سرو باریکیو ته یې پام نه و، خلکو څه وړې وړې کیسې له مشال زده کړې. واه مشال صاحب دا باید بیا. دوی په لویو سرو باریکیو ته یې پام نه و، خلکو څه وړې وړې کیسې له مشال زده کړې. ډېر ښه مشال صاحب، بهترین غزل. مشال صاحب قربان شم. د مشاعرو سره د نورو ادبي محفلو سره د تګ راتګ شته، ګډون کې کوي که نه؟ مشاعرې خو هغه موږ یو مرګلي خبره کوله چې شاعران په ژمي کې خاموشه وي، په پسرلي کې دوی ډېرې مشاعرې جوړوي که نه. هغه د طبیعت ښکلا وي چې دوی مشاعرې جوړوي، بنډارونه جوړوي. خو مشاعرو ته ځم، تلویزیونونو ته ځم، راډیوګانو ته ځم او بنډارونو کې برخه اخلم. مشال صاحب د غزل تر څنګ د شعر په نورو کوم صنعتونو کې کار کړی، نور په کوم پرم کې لوبېدلی یې؟ زه خو ډېر کله غزل لیکم او یو وخت مې مصنوعي هم ډېره لیکلی، ربعي، خو ډېر کله زه غزل لیکم. او که چېرته داسې وي چې چاته شعر لیکم که نه، مثلا د چا ستاینه پکې کوم، چاته یې نظر کوم، نو بیا هغه له نظم څخه ډېر وخت مشال صاحب که لږ په دې نثر او شعر باندې پاتې شو، په یو وخت کې یو لیکوال او شاعر په یو وخت کې لیکوال شاعري او یا لیکوالي په یو وخت کې دواړه کولی شي که نه، څومره تاثیر به په دې باندې ولویږي؟ موږ لیدلی دی چې استاد پسرلی روح دې یاد وي که نه، محمد صدیق پسرلی، نو هغه که شعر ته یې وګورو، شعر یې له نثر نه خوږ دی، نثر یې له شعر نه خوږ دی. د ده کوم ناولونه او کومې کیسې که نه، دا دواړه په یو وخت کې، دا توازن یې په یو وخت کې ساتل کېږي. د دوی توازن چې دی شوژې دي که نه، مثلا موضوعات نثر ته ځان ته موضوعات لټول کېږي، شعر خو الهام بڼه لري که نه. خو ډېر کله چې زه ما خپله تجربه کړې دي، دغه نثر له شعر څخه لږ سخت لیکل کېږي که نه، لږ مشکل دی. نو هغه کله چې تو نثر ولیکې، هغه ستا د زړه خبره په نثر کې کېږي، نو بیا کله کله شعر ځنډېږي که نه، نو بیا ډېر وخت سړی شعر نشي لیکلی. داسې وي چې شعر لیکي، نثر نشي لیکلی. خو دا په انسان پورې اړه لري. اکثره شاعران دي چې د ډېر خوږ نثر تر څنګ ډېر ښه شعر هم لیکي، نو د توازن ساتل یې همغه کس پورې اړه لري، همغه شعر او لیکوال. بلکل مشال صاحب، ډېری شاعران په دې عقیده دي چې یو څوک دي د شعر لپاره استاد ولري که نه. ستا عمر کم دی که نه، کیدای شي د ځینو سره دا پوښتنې چې مشال شاید استاد ولري، ځکه ستا شاعري ډېره ښه شاعري ده، ژوره شاعري ده که نه. موږ باید ستا په شاعرۍ باندې نه غږېږو، هغه لیدونکي ته خپله دوی به قضاوت وکړي چې مشال څنګه شاعر دی، دوی دې پېژني. مشال صاحب ته په دې برخه کې کوم استاد لرې
که نه یې لرې یا که څوک یې لري څه پیغام ورته لري دوی ته؟ دا شعر خو داسې دی دا شی طبیعي غوندې شی دی که نه نو که موږ ووایو نو د خدای ورکړه ده او په خپله کتاب هم استاد دی د ملګرو سره هغه لویو شاعرانو سره ناسته هم سړي کې مثبت اغېزې مثبت ټکي راوستلی شي که نه مثبتو ټکو ته سوکوي انسان نو استاد خو زه د شعر نه لرم خو دا د کتابونو او له لویو شاعرانو نه زده کړه د هغوی د شعر لوستنه نو دا د لویو شاعرانو سره ناسته د دوی د کتابونو مطالعه که نه د استادۍ ځای د دوی نیولی دی. مشال صاحب د شعر باندې لږ نور پاتې کېږو. ډېری شاعران دي دوی لیکل لوستل نشي کولی که نه مګر شعر لیکی شي که نه او ځینې خلک دا وایي چې د شعر لپاره مطالعه ډېره ښه ده که نه نو که ته په دې راته وکړې چې د شعر لپاره مطالعه مهمه ده که یوازې خپلې فردي تجربې سړی د خپل د شعر په ژبه خلکو ته بیان کړي؟ مطالعه خو د اصل کې د ژوند لپاره مهمه ده. یو عالم و چې چا پوښتنه ترې کړې وه که څه رقم ته وکړه نه وایي چې زه ورته ویلې وو چې د مرګ په حالات کې ځنکدن په حالات کې هم زه کتاب نه پرېږدم که نه نو مطالعه خو اصل کې د ژوند لپاره اړینه ده د شعر لپاره اړینه ده ځکه علم حاصلول انسان باید دا ونه وایي چې بس دی که نه او انسان باید د سمندر غوندې ځان عیار کړي چې څومره خبرې ورته کوي که نه دی بسنه نه کوي نو علم چې څومره وشي ښه به وي او مطالعه د شعر لپاره اړینه ده خو دا شعر ډېر د طبیعت اغېز پرې وي انسان باندې مثلا ځینې خلک ځان ته شاعري کوي که نه نو دوی چې بیا شعر لیکي هغه خپل هغه ورځني حالات کوم چې په ژوند کې په تېر شوي خپلې خاطرې که نه هغه په شعر کې راولي او مطالعه هم د شعر لپاره اړینه ده ځکه ځینو صنعتونو لکه تلمیح که نه یا نور صنعتونه خو مطالعه اصل کې د ټول ژوند لپاره مهمه ده ځکه علم حاصلول دي. غزل ته به راشم چې زه نه وایم چې یو د جانان سترګې پټېدی زما په بېوسۍ د جهان سترګې پټېدی. واه دا باید بیا زه نه وایم چې یو د جانان سترګې پټېدی زما په بېوسۍ د جهان سترګې پټېدی او حیران یم چې دوی بدګماني څنګه کړه ویښه له ډېره شرمان د ګمان سترګې پټېدی. واه دا باید بیا ډېر ښه. حیران یم چې دوی بدګماني څنګه کړه ویښه له ډېره شرمان د ګمان سترګې پټېدی په زړه کې مې وړې وړې خبرې جوړېدی افسوس چې نیمه شپه وه د جان سترګې پټېدی. واه ډېر ښه ډېر ښه. زړه کې مې وړې وړې خبرې جوړېدی افسوس چې نیمه شپه وه د جان سترګې پټېدی او دا تمه مې له زړه نه وه چې ژر دې له ما هېر کړي خو پوه شومه چې نور د ارمان سترګې پټېدی. واه ډېر ښه مشال صاحب ډېر ښه. دا تمه مې له زړه نه وه چې ژر دې له ما هېر کړي خو پوه شومه چې نور د ارمان سترګې پټېدی او دا څه د کراماتو دور راغی په دنیا د ځمکې له شغلو د اسمان سترګې پټېدی. واه ډېر ښه واه ډېر ښه ډېر ښه. دا څه د کراماتو دور راغی په دنیا د ځمکې له شغلو د اسمان سترګې پټېدی او دا حس د مینې اوس هم د مشل په زړه ژوندی دی چې ته بنې د جنګ په میدان سترګې پټېدی. ډېر ښه ډېر ښه. یو بل غزل هم درنه اورو. ډېر معصومیت یې زه د خپل وجود په شر غواړم دا مې رات مړی زه له خپل وجوده ستر غواړم. ډېر معصومیت یې زه د خپل وجود په شر غواړم دا مې رات مړی زه له خپل وجوده ستر غواړم او خدایه یو څه غواړم له تا نه لږې ژر غواړم زه په دوو سترګو کې د اووم اسمانه سر غواړم. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. خدایه یو څه غواړم له تا نه لږې ژر غواړم زه په دوو سترګو کې د اووم اسمانه سر غواړم او توپاني شپې دي ډیوې مړې شوې ابرها راغی زه ابابیل نه یم چې والوزم وزر غواړم. ډېر ښه ډېر ښه. توپاني شپې شوې ډیوې مړې دي ابرها راغی زه ابابیل نه یم چې والوزم وزر غواړم له خدایه ډېر څه د غوښتلو دي خو نه یې غواړم زه ترېنه یو سړی د مینې پیغمبر غواړم. واه ډېر ښه ده ډېر ښه. له خدایه ډېر څه د غوښتلو دي خو نه یې غواړم زه ترېنه یو سړی د مینې پیغمبر غواړم ډډه وهل په نورو باندې بې مطلبه نه شي د غره په تیږو باندې مات سمندر غواړم. ډېر ښه ډېر ښه. دا بیا ډډه وهل په نورو باندې بې مطلبه نه شي د غره په تیږو باندې مات سمندر غواړم او زه هر وخت دې سوچ کې ویده شمه زما مشله کوم یو غزل دی چې په نوم یې د عمر غواړم. ډېر ښه مشال صاحب. مشال صاحب یو بل غزل د دې نه وروسته اورو خو د لیدونکي ته یو خبره کوم چې دوی به وایي چې مشال یې مېلمه کړی دی موږ بار بار له مشال شعر اورو نو مشال صاحب په دې برخه یو شعر بل هم درنه اورو پوښتنې به وروسته کوو خو یو بل شعر د لیدونکي ته ووایي چې ستا دغه د شعر تنده دوی په خپل هغه خړوبه کي. قربان شم ماښام د ژمي یم کوڅې مې هم خالي ښکاري درد مې سندره شوه موجونه یې زګروي ښکاري. واه دا بیت خو بیا
ماښام د ژمي یم کوڅې مې هم خالي ښکاري درد مې سندره شوه موجونه یې زګیروي ښکاري او دا کرامات بوله مړونده چې ما ته ولیدی اوس راته لار قدم قدم بنګړي بنګړي ښکاري ډېر ښه ډېر ښه مشال صاحب دا کرامات بوله مړونده چې ما ته ولیدی اوس راته لار قدم قدم بنګړي بنګړي ښکاري ستا په غومبرو کې مې وینې د زړګي ښکاري دا قاتلان د بل په وینو کمالي ډېر ښه ډېر ښه بیا بیا ستا په غومبرو کې مې وینې د زړګي ښکاري دا قاتلان د بل په وینو کمالي ښکاري او د پېښور پیغلې جوړ خال دی د چنار په پاڼو ستا د پانزیب سپین زر خو ماته کابلي ښکاري مشال صاحب ډېر ښه دی ډېر ښه د پېښور پیغلې جوړ خال دی د چنار په پاڼو ستا د پانزیب سپین زر خو ماته کابلي ښکاري زه هم خپل ځان په نامعلوم برخلیک اخته بولم د قسمت چارې مې د یار په ورین تندي ښکاري ډېر ښه زه هم خپل ځان په نامعلوم برخلیک اخته بولم د قسمت چارې مې د یار په ورین تندي ښکاري شینکي خالونه یې رڼا ته د مشل ځلیږي تو د کاپ په جګه څوکه کې غمي ښکاري ډېر ښه دی ډېر ښه مشال صاحب ډېر ښه جار شم ډېره مننه مشال صاحب موږ ته خو د هر بیت هر بیت الغزل ده که نه موږ د شعر د اورېدلو د شعر د ویلو ډېر خوند اخلو نور به ستا په خبره قضاوت لیدونکي ته پرېږدو چې دوی څه وړاندیز یا څه فکر یې ستا په اړه لري مشال صاحب څوک لولی څوک مو د خوښې شاعر دی زه اکثره وخت چې بیت شاعر راپېژني یو کوم شعر چې د شاعر ولولم بیا په هغه شاعر پسې وګرځم لټون پسې وکړم نو هغه شاعر وپېژنم نو دا شعر داسې دی چې ښه شعر چې د شاعر ولیکل شي نو بیا په خلکو باندې شاعر پېژني نو پښتو ژبه غني ژبه دا ډېر ښه شاعران لري که هغه د لرغونې دورې دي که د معاصرې دورې دي او که د کلاسیک یا منځنۍ دورې دي نو ښه شاعران لرو زه د ټولو شاعري ښه په غور مطالعه کوم خوند ترې اخلم خو له چا ډېر متاثره یې څوک ډېر لولی دا متاثره کېدل خو داسې وي د وخت سره وي که نه یو وخت له غني خان ډېر متاثره وم یو وخت له کاروان صاحب همداسې د خوشحال خان خټک که نه نو دغه هغه کوم شاعر چې زه په کوم وخت کې مطالعه کوم څه وخت یې اثر راباندې پروت وي کله داسې شوي دي چې د غني خان د شعر تاثیر یا د کاروان صاحب د شعر تاثیر دې په تا لوېدلی وي او ته متاثره شوې چې د دوی په تاثر د شعر لیکلی وي نه داسې خو نه دی شوي د دوی هغه سبک جدا دی که نه د دوی په طرز مې شعر نه دی لیکلی هغه خو هغه د دوی شعر نه مې ډېر خوند اخیستلی دی او دا د ښه شعر یوه ځانګړتیا دا وي چې سړی یې ولولي خوند ترې واخلي که نه نو بیا داسې له ځانه سره فکر وکړي چې اوس دې شعر باندې څه وکړم نو هغه یې په ذهن کې کښېني هغه شعر بیا ډېر وخت هغه شعر بیا د ده څخه نه هېرېږي مشال صاحب یو څوک لکه تاسو چې ما یو وخت غني خان مطالعه کوو بل وخت کې مې کاروان صاحب مطالعه کوو ډېری شاعران دي یو شاعر مطالعه کړي د دوی نه د شاعر سبک خپل شي دغه سبک خپلول د شاعر لپاره زیان تمامېږي او که د شاعر په ګټه تمامېږي اصل کې خو ډېر کم داسې شاعران پیدا کېږي په یو وخت کې په یوه زمانه کې چې دوی د خپل ځانګړی سبک ولري که نه نو هغه د سبک خبره داسې غیر اختیاري ده مثلا ځینې خلک که د چا په تصور شعر لیکي نو بیا د هغوی په لاره روان دي مثلا د خوشحال خان خټک د سبک جدا لارویان دي چې په شعر کې حماسي هغه راوړي که نه روماني راوړي نو بیا د کاروان صاحب جدا سبک دی د درویش دراني صاحب جدا سبک دی که نه نو دا سبکونه جدا دي دا هغه شاعر ته غیر اختیاري فکر کوم تمامېږي چې دوی کوم سبک باندې قربان مشال صاحب خبرې مو خوږې دي مشال صاحب کتاب پلان لرئ چاپ ته کوم پلان شته چې تاسو کتاب چاپ کړئ راتلونکي کې تر اوسه یو وخت مهربان و چې زه له 12مه کله فارغېږم نو بیا به کتاب چاپ کړم خو بیا دا شی په زړه د شعر په برخه کې که په نورو برخو کې دي نه د شعر په برخه کې بیا په زړه کې لا شک راته ودرېد که نه چې ما به څه شاعري کړې په دومره کم عمر کې نو تر اوسه خو داسې د کتاب د چاپ کېدو پلان نه لرم زده کړې مو تر کومه کړې دي څومره مو کړې دي لکه تا چې د 12 یادونه وکړو نو د لیدونکو سره پوښتنه پیدا کېږي د څومره زده کړې کړې دي سږ مې اخري کال دی چې د 12 څخه قربان سلامت اوسې مشال صاحب په وروستۍ کې یو دوه غزلې درنه اورو دلته وخت هم کم دی یو غزل درنه اورو ما ته پالتو نه ښکاري زما د زړګي وینې دي شعر مې کرامات نه دی لالا د زړګي وینې دي او موج د موسیقۍ مې په رګونو کې څپې وهي خدای شته پرې ګوایم چې همدا د زړګي وینې دي ډېر ښه دی ډېر ښه مشال صاحب موج د موسیقۍ مې په رګونو کې څپې وهي خدای شته پرې ګوایم چې همدا د زړګي وینې دي او دغه دوه رنګونه زما د سرو سترګو علت بولا څه اثر د ښکلو څه د چا د زړګي وینې دي ډېر ښه هسې زه د نیولی یم چې تېر د لیارۍ نه شوم
خولې هسې ته زید نیولی یم چې تېر دی له یارۍ نه شوم. هسې زید نیولی یم چې تېر د له یارۍ نه شوم. خولې ته مې راغلې لا پخوا د زړګي وینې دي. نورو ته خبرې د جوړښت یې هم عادي بولم. تا ته له زړه وتې هره ساه د زړګي وینې دي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او آخري بیت یې دی چې موږ که طبیعت ته د وجود په سترګه وګورو، هم یې نری باد هم یې هوا د زړګي وینې دي. ډېر ښه دی مشال صاحب. مشال صاحب ډېره مننه چې په دې مصروفو حالاتو کې په دومره مصروف وخت کې مو په ادبزار کې ګډون وکړ او موږ ته مو وخت راکړ. جار شم. له تاسو هم ډېره مننه چې ما ته په خپرونه کې وخت راکړ، او له لیدونکو هم ډېره مننه کوم چې موږ یې وزغملو، وایې اورېدو. ډېره مننه. جار شم. د ادبزار خپرونې ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دغه وه د دغې اونۍ د ادبزار خپرونه چې د محمد عیسی مشال سره مو تاسو ته در وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ما فرحت شپون ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.